دا بدرنګي به د دنیا نه ښایستونه سیزي. دا بدرنګي به د دنیا نه ښایستونه سیزي. سلامونه ملګرو، نیک هیلې او احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور ستاسو ملګری فضل عظیم پرهر یم. هیله لرم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې، د ژوند نه به مزې اخلئ. ملګرو مونږ راغلي وو غازي کوټ ته، محمد امین اجس صاحب دي سره. نو دی مونږ دې خوا چکر دپاره راوباسلي یو، دې غار ته یې راوستي یو. نو د دې نه به تاسو ته شعرونه هم اورو او خبرې ورسره هم کوو د دې ځای په حوالې سره. نو دی به تاسو سره خپل تعارف هم وکړي او ځای تعارف به درسره هم وکړي. السلام علیکم. السلام علیکم کتونکو، څنګه چل دی؟ خیر دی. امید دی چې ټول به ښه. دا فضل عظیم پرهر صاحب دی او منصور خان دی. دی راغلي وو زموږ سره کلي ته، غازي کوټ. اوس بیا موږ رالو په منګلتانه کلي باندې، دې خوا جان محمد کنډو کې دا ساتي موږ یو. او د دې ځای سره اپله چې کوم دی نو ملکا او نګری نور کلي دي، او دې طرف ته زموږ غازي کوټ او درګلی دا کلي دي. نو دلته راغلي اوس چکر ولګاو او وګرځېدو را وګرځېدو. خو دی اوس وایي چې موږ ته به څه ووایي، نو موږ له خو داسې څه خاص راځي نه. د موبایل کې راسره یو غزل دی، دا به ته درپېښ کړو. دا بدرنګي به د دنیا نه ښایستونه سیزي، دا بدرنګي به د دنیا نه ښایستونه سیزي، داسې لمبې راپورته شوي چې ګلونه سیزي. زما بچی د خپل ماحول نه زده کړه داسې کوي، زما بچی د خپل ماحول نه زده کړه داسې کوي، روپۍ سنبال ساتي په کور کې کتابونه سیزي. د هغو خلکو نه د خلکو سترګې څنګه نه سوځي، د هغو خلکو نه د خلکو سترګې څنګه نه سوځي، څوک چې د وخت په تناره باندې ځانونه سیزي. د ابۍ مرګ پرېږده کو دغه اسرائیل بلد شو، د ابۍ مرګ پرېږده کو دغه اسرائیل بلد شو. نن یې حجرې اوسوي سبا به جوماتونه سیزي. هغه ولس ته داستانونه د تاریخ وایمه، هغه ولس ته داستانونه د تاریخ وایمه، څوک چې د خپلو باباګانو تصویرونه سیزي. مننه. دا مونږ سره محمد امین اجس صاحب. کتونکو ډېره زیاته مننه کوم.